موږ صوفي صاحب سره خبرې اترې کولې او د رحمان بابا پاک کلام یې راته چې کوم دی نو راته ډالۍ کو ټولو مینهوالو ته ډالۍ کو همدغسې دغه د هر علاقې یو ښکلا یو خوبصورتي چې هغه داسې چې دا کوم زلمي دي دی خپلو کې کیني او دی چې کوم دی نو خپلو کې بنډارونه کوي همدغه دی چې زمونږ کله خبره کوو چې بھئی دا حجره پاس دی نو هغه حجره پاس کیسه دغسې ده چې دا بیا هلکان کیني په حجرو کې کیني حجرو نه بیا یې زده کړه کوي او بیا خپلو کې کیني او بیا خپل دا څنګه چې ذکر وکړو خپل خپل کورونو نه ډوډۍ روړو یا چې کوم دی نو خپلو کې انډیوالي وکړو پیسې میسې واچو بیا چکر مکر له لاړ شو خو بهر دا د هغه ځای کیسه وه اوس راځو کبانو والا ماما او کبانو والا ماما مونږ ورته کبانو والا ماما وایو دوی ورته میانو والا ماما وایي خو بهر کبان داسې چې څومره بره راځي کبان وایي غټېږي نو بهرحال غټ غټ کبان یې ماشاءالله یې ښودلي دي او دې سره چې کوم دی نو داسې ذکر به کوو چې دا کب د کم ځای دی او راغلی د کم ځای نه نیولی راټینګ کړی څنګه دی نو دا خو جال کې هم نه راځي خو بهرحال ماما نه تپوس کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ورور مې ښه دی خیر دی جی الحمدلله ورور مې د دې ځي دی نه جی مونږ خو د مینګورې یو د مینګورې او جی بس هغه هم دا ځای دی که نه لاندې کوشي بس او نږدې دی جی نیمه ګنټې لار ده مونږ خو 3 غنټو کې راغلو او تا ته مې ووایي که نه چې مونږ خو زر راځو یا داسې آزاد راځو طریقه مونږ ته وښایه مونږ سپیډ ورکوو بیا ګاډي له سپیډ ورکوو هغه لاندې کوزېدل خو بیا ډېره او جی مذاق مې کولی او جی صحیح ده کبان ورته وایي میان ورته وایي جی د مونږ سره ښکلي ورته کبان وایو مونږ ورته مونږ کبان وایو خو سمې کې ورته بیا کبان وایو دلته چې راوړو بیا ورته میان وایو دا بیا دلته بارانونه دا موسم یخي دا د اوس تاسو راغلي ښکلې ډوبه وریځ ده د دې دپاره بیا مونږ د سوات نه دا میان نه وړو دلته مېلمانه راځي هغو باندې بیا خرڅوو څو ورځې په یو کب باندې تېر شي نو بس هغه بیا نه یې خوړل پکار مونږ خو روزانه راوړو دې خلکو ته پوره کېږي نه چې کله مونږ ته میان پاتې شي بیا مونږ دا ورکو هوټلو والا هغو بیا خوراکیان دي دا خلک ډېر خرچه کوي بارین مدین والا ډېر غټه خرچه کوي او جی دا رانیسي څنګه چلي ثوابۍ توربیله ډیم نه راځي عمر بخیل لاله مینګوره کې میلاویږي ته خو چې زه تللی وم نو ما ته 3 کیلومتره مخکې چې هلته به نه ځې وایي نږدې به نه ځې نو ته څنګه ځې نه مونږ خو هلته کې ځو نه دا هغه ځای نه ټیکهداران مونږ نه راوړي د دې خپل کسان نه نیوي هغو راوړي بیا مونږ دلته خرڅوو او جی کب غټ دی نو څنګه چې دا بیا مونږ پیسونه کوو د چا نیم کیلو بکاري د چا هسې غټ دی په سایز کې غټ دی په جسم کې غټ زه راوړم 20 کیلو 30 کیلو 40 کیلو آرام شي بیا مخکې چې لاړ شي کم مهي چې دا وزرې د غوښې هغه ارامي ده کم مهي چې دا وزرې هغه حلالي کتونکو واورئ دا سر دې لږ اخوا کړه هسې نه دا به د مهي په دغه کې راشي خو بهر داسې ده چې دا انفارمیشن ډېر ضروري دی څنګه چل دی چې دا مهي دا وزر نه دی چې دا د غوښې دا ارامي چې دا مهي دا وزر د وزرې دا حلالي ته کې ساده سړی به څنګه پوهېږي چې دا غوښې دی دا څنګه چل دی تا ته نه پټ ووالو نو بیا به څنګه چل دې نه خلک وزرې نه وایي که نه مهی چې هر کله حلي ده پورې سرې وزرې پورې بیا دې خپل میان میلاویږي هغې پورې وزر هېڅ نه هغې د فینګر پیش وایي هغې خپله شپږ وکاله پیش خو مونږ هغې ته وایو چې هغې کې بیا خپل سپیر ډیټ یار صحیح شپږ وکاله د هغې ایکسپایر ډیټ پې راځي د سین نه لیکل راځي د کپنۍ نه راځي هغه بیا سټور شوی د هغې خپل کاټنې هغې پورې خپله واوره ورغلي بیا هغه چې کوم دی هغې بیا پته نه لګي چې دا څو روپۍ د ورځې ګټې مونږ خو خدای پاک دغه 3-4 روپۍ راکوي 3-4 روپۍ بابا وایي 200 روپۍ 1.5 روپۍ ګټمه خو ګزاره مې ښه خشته کېږي ستا په 3 زرو کې ګزاره کېږي الحمدلله ښکلې ګزاره کېږي په دې کې بیا داسې 1200 روپۍ گاډی خرچه وکړي خرچې ته دې وباسو بیا دې مونږ دا خرچې دې هلک له دې 4-500 ورکړو دې مخې ته ودرېږي نه دې کس را سره کار کوي سیبه کار هم در سره څوک ته راشه که نه یار ته راشه السلام علیکم وعلیکم السلام جی 100 روپۍ دیاړي در جی 600 روپۍ راکوي جی د مزدور خوله وچني نو ستا خوله چې په 2 ورځې کې نه وچېږي نو دی به څنګه دله دیاړي مېړي څنګه چلي بیا راکوي جی ښه پوره راکوي بیا نور پوره دیاړي درکوي داسې نه وي چې په قرض یا کشتونو باندې نه جی نه دیاړي کار نه دیاړي پوره راکوي جی ته د کوم ځای جی شانګلیو جی وایي دې کبان نیسي بډې مډې وایي دې روډ بیا مونږ خرڅو نه جی کبان څنګه رانیسي کبان جی دغه ځای نه خو کسان دي جی هغو موږ لره لېږي جی اوس به مې ویل یو مچي یو مهی او هغه چې کوم دی نو هغه ټروټ ورته وایي که څنګه هغه د کوم ځای پیداوار ټراوټ خو چې د دې کالام نه به بره میلاویږي لاندې نه میلاویږي هغې نن سبا کې د سین ټراوټ تاسو والی نو بدبد به نیم 3000 روپۍ کیلو دا څنګه چل او دا خو مونږ خرڅو 200 روپۍ 1.5 روپۍ 180 روپۍ
220 روپۍ سړي پورې خبره ده او سړي پورې خبره سکټې ښه اچولی نو بیا داسې سکټه پورې خبره نه ده موږ کس ته ګورو که څوک هغه موږ له ښکلی کار کوو پیسونه صحیح کوو موږ د ځانه ریټ راکوي موږ پېژنو چې دوی صرف سیزن کې راځي ګرمۍ کې بیا نه راځي ژمي کې بیا څه کار کوي جمعې کې بیا موږ مینګوره کې خپل دکان دی کې بیا ښه ده ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ مخکې چې کوم دی نو نه ځو داسې مخکې را سره نور ملګري ولاړ دي سره به خبرې اترې کوو دې کتونکو یقینا خندا راته راغله او میانو او د میانو چې کوم دی نو ډېر ښه انفارمیشن هم راغله تاسو هم خپل کور کې انتظامات وکړئ او چې موسم ښه شي اورېدلي مې وایي د کم میاشت په نوم کې چې وایي ری راځي نو خوړل پکار دي چې ری نه راځي نو بیا یې نه خوړل پکار نو بیا ګرمي انسان تنګوي ماما را سره ولاړ دی ماما سره لږې خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ماما خبرې دې واورېدې وا مې اورېدې جی وایي کبان به دا خلک چرې مو نه خوري جی جی وایي زه کور ته هم داسې واپس یوسم جی جی دوی خو چې خرڅ هم ډېر کې او څه پاتې شي هغه به خامخا کور ته وړي نو او جی او ماما څه کې او څنګه راغلی او څنګه دې پېښه شوې د دې بازار بازار کې دلته خو اوسېږو کور هم دلته دی او دا ملګري هم راغلو چې وایي دو بس دا خبرې مبرې د یو بل نه اوري که نه نو وایي ته پکې یو غزل مزل په شاعرۍ دې سره مې ډېر زیات شوق دی د ادب د لارې ملګری دی او مینه کوم د ادب د لارې ملګري څومره وي هغوی سره مینه کوم او لږ لږ را سره داسې لږ وروستو شي چې داسې لږ خبره صحیح شي لالا نو شاعري مایري خپله کوئ نو خپل هم کو پردي هم کو جو بس او دې پټوئ او خپله کوئ جو پټول خو پکې نشته ویل که نه مطلب دا پکې شته جاو مذاق مې کولو لږ شانته خیر دی او ماته دا خلک وایي ته لږه شوخي کې او بیا مې مشران تپوس کړی وي دا شوخي خیر دی مشران معاف کوي بالکل جاو کشران چې کوم دی نو مشران سي مهربانه وي په کشرانو کشرانو باندې مهرباني لالا به راته څه د خپل کلام به راته ډالۍ کې که نه که تو خپل وي او که پردی وي جو بس دواړه راځي پردی سړی خو موجود نه دی خپل موجود دی نو دا خپل والا کیسه به پیل وکړو اجي بالکل وایي د مخ په شمه دې لوګی شم سوځېدلی به وي وایي د مخ په شمه دې لوګی شم سوځېدلی به وي د ما ماشوم له په سلګوشو جړېدلی به وي وایي ډېر ناقلاره په سلګو داد ورکوئ شاعر دپاره دغه یي چې هغې ته داد ورکړی شي که نه د هغې دپاره سره زري دا پیسې او دا څیزونه میزونه هېڅ نه دي خو جسټ داد ورکول پکار دي چې څومره ملګري دي صحیح ده تا سره ذاتي زه خبره کوم تا سره زما پوره پټی پوره شریک دی بخښنه غواړم شعر به د سره وایي وایي د مخ په شمه دې لوګی شم سوځېدلی به وي د ما ماشوم له په سلګوشو جړېدلی به وي وایي ډېر ناقلاره په سلګو په دلاسه اوده دی ډېر ناقلاره په سلګو په دلاسه اوده دی داغونه میږ د اناتر سې سوځېدلی به وي د ما ماشوم له په سلګوشو جړېدلی به وي وایي دا یې عادت دی هلته به ته ګیلې مه کوه دا یې عادت دی هلته به ته ګیلې مه کوه یا به نادان وي یا به ډېره نازولي به وي د ما ماشوم له په سلګوشو جړېدلی به وي تا زړه وجاړي لالا دومره ښایسته کلام دې راته ډالۍ کړو دا راته وایه چې ترنم کې دې څه ویلي دي چېرته څنګه جی ترنم کې دې څه غزل مزل ویلی چېرته نه دی ویلی جی دلته خو بس نه خیبر والا پروګرام شته نه نور څوک شته خو بس خیبر والا جو هغه ډېر زیات کوستان کې هغو دا خبره کوي چې دلته یا غزلو والا نشته شاعران نشته ښه او بد نشته نو دې طرف ته داسې توجه نه ده شي ډېر خوشحاله کوم موږ درنه خوشحاله شو غزل مو درنه واورېدو یو بل نور را سره دی او دا لارې مارې به پرېږدئ ولې چې دې ملګرو ته به تکلیف وي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ یا لکه څه خوره که نه ظالمه دومره مانده یې بچپن نه داسې سمارټ یو او داسې سمارټ جسم مو خوښ دی جی الله دې پوره عمر داسې سمارټ ساته خاطره ته وایه څه کار کې او څه نه کې زه خپل ذاتی خو هیڅ کار نه کوم انشاءالله اراده اوس مو جوړ کړی 15-16 سال نه خپل په علاقه کې بېروزګاره وګرځېدم صرف یارانه دوستانو کې مې نقصان کړی صرف یارانه چېرته هم یارانو دوستانو څه محفل څه دغه شوي نو چې څه نقصان څه ښه او بد شوي دي لکه مونږ خپل ذاتي ولاړ یو نو زه خپل ذاتي څه ویل غواړم شاعري خپل ذاتي پرسنل وای ما خیال د شاعرۍ اظهار عمر هادي بابو صاحب ته وکړو ما خیال د شاعرۍ اظهار عمر هادي بابو صاحب ته وکړو هغو ما ته خیال زما د شاعرۍ وې د هغو خیال سره زه منا خیالي پاتې شوم نو وای کله کله مې سوچونه د کالام په لور کوله کله کله مې سوچونه د کالام په لور کوله پته راته هم وه د جانان کلی دی هغه اوسي په بحرین کې زموږ ځان کلی دی
سبق ویلو څلورم کې زه مین پاغې شوم. دا کیسه د زړه ظفر ته می بیان کړه. ما ته یې وویلو منا خو لیونی، ما ورته وویلو ظفره ما محبت کړی دی، نه په ځان یم نه په جهان یم، زه د خپل د یار کوڅې ملنګ یم. خپل کلی په کوڅو کې هم پتا به یادېدمه، په کم کوڅه چې تېرېدمه هر زلمي به راخندله، ویل راغلی لیونی دی د یار دیدن دپاره. خپل زړه مې دا غوښتلو موسم د سپرلي وې، جانانه ته چې راسره وې، تا نرۍ نرۍ خندلو ما د زړه مینه کوله. ملګرو راته وویلو منا خو لیونی، ما وی زما بل وطن ته زه غیار نه منم، زه یمه مسافر خو زه بل یار نه منم. ما ته خپل مور وویله هغه شوه د بله، ما ته خپل مور وویله هغه شوه د بله، ما وی شوې د بل نه شوې زما، څه به یاد ساتم څه به یاد ساتې. دا نیمګړې زندګي بې وفا ستا په نوم ساتم، نه مې چش نه مې پوډر نه مې شراب نشه کوي، نه مې چش نه مې پوډر نه مې شراب نشه کوي، ما د یار خمارو سترګو یو نظر نشه کوي. زه هم چرته د کار هلک ومه، زه هم چرته د کار هلک ومه، مین شوم لیونی شوم په ځان پوی نه شوم بې ګودره شومه. ما ته لاش د عشق جوړتیا کوله، ما ته لاش د عشق جوړتیا کوله، هغه جوړتیا کې زه جوړ شوم. عشق خدایي ده، خدایي هیڅ انتها نشته دی. شاعر نثار عرف منا حسرت، بحرین سوات. دې خراب کړی ډېر زیات او داسې ځکه بې روزګاره کړی چې دغسې قسمه څیزونو سوچ کې او دغسې څیزونو پسې ځي نو دغسې به یې بیا په پوره عمر به دغسې او دا کیسې کتارې ته چې خپلېږي نه. خو ډېره مننه کوم د ستا د حوصلې چې تا ما سره خبرې ترې وکړې. ماما له ورځو او ماما سره خبرې ترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ماما څنګه چل؟ الحمدللہ جی. جوړ په خیر تکړه؟ بالکل ٹھیک حال ٹھیک ٹھاک ہوں؟ بالکل جی ٹھیک ٹھاک. جگہ دی ہوں यहाँ के मुकामी लोग हैं हम, यहाँ के मुकामी लोग हैं हम. د دیزي ددیزي خلک یو یو سټایل د پیښوريانو کړی ما ځکه د پیښوريانو په جبه کې د سره بس تقریبا چې پیښور سره مو واسطې هم دي او روزګار هم دی او بل پیښور له خوږ دی نو دا په سړي باندې ډېر خوږ لګېږي نو هغه سټیټنګ باندې موږ روان. ما د څومره عرصې نه کاروبار کې یاره تقریبا چې سبق مو بس کړی او بیا دې کار ته راوتې وي. گزاره دې کېږي؟ الحمدلله بچي مې سبقونه ویلي انجینران شوي دي، په دې فروټو کې انجینران شوي دي ماشاءالله. چې د حلالو کمایي نو انشاءالله الله تعالی پکې برکت اچوي انشاءالله انشاءالله. امیز دپاره ستاسو سیمې ته مطلب څومره داسې سیمې دي چې هلته ټورسټ راځي سیلانیان راځي نو هلته نه یو پیغام وړي یو میسیج وړي هغه دا وړي چې یاره د هغه ځای خلک ښه نه دي، د هغه ځای خلک ښه دي، د هغه ځای خلک منګ فروش دي زیاتې کوي نو چې دا میسیج چېرته لاړ نه شي. جی دا خو چې کوم میلمانه مونږ ته راځي که نه جي او مونږ سره خو داسې ډرای فروټ یې که نه چې تقریبا چې وچ سیوان راواله کیوي چیري سټرابري دا کم څیزونه چې دي که نه دا ټول زمونږ سره جي وچ میوه کې دي یعنې کې کټه یې ملي میټې ملي یعنې کې مونږ سره خو داسې شی دی د میلمه کار دی که نه او مونږ له چې کوم میلمه راشي که نه جي زمونږ کارډ ویسي بیا مونږ ته ټلیفون کوي جي زمونږ شکریه هم ادا کوي او الحمدلله چې ډېر خوشحاله یې زمونږ ډېر خوشحاله یې. ډېره مننه کوم خوشحاله اوسې لالا ورا سره او لالا چې کوم دی نو وایي چې هر قسمه هر څه موجود دي خو وایي زیاتې به چا سره نه کوم. مخکې ځو نورو ملګرو سره هم خبرې ترې کوو د دې بازار ښکلا د بحرین ښکلا درته ښایو د خلکو ښکلا هم ورسره چې کوم خلک ژوند کوي د هغوی د ژوند نه هم چې څنګه طریقې سره مزې اخلي هغه هم درته ښایو. ما سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی جی. چرګان دا ولې دوره ګران تاسو خرڅوئ؟ سر جی ګران خو نه دي خیر ریټونه نارمل دي 350 روپۍ چې کوم دي غټ چرګان دي او دا موږ ته ډېر لرې نه راځي پنجاب نه چکوال او سرګوده او دې ځایونه راځي نو دې باندې لږ ډېر خرچه زیات راځي هغې په وجه لږ معمولي لږ تېز سي. خدای نېکبخت نو سردي خدا خو تاسو خو لږ کم ریټ ولې نه خرڅوئ نېکبخته تاسو ولې څه کوئ دا دونه ګراني خدای نه وه کتلي. خیر سر جی دا سیزنان چې کوم دي دوی راځي او هغونه کو یو 100 روپۍ به خامخا زیات الو یو سړی 10-15 هزار خرچه کوي نو یو 10-20 روپو سره د هغې څومره کېږي کو دونه ګران نه دي خیر نارمل دي.
دا یخ وطن ته انسان راشي نو د هغې دپاره سیل سپټۍ ته راځي نو تاسو ورسره لږ ډېره څه ګزاره نیکبخته کوئ که نه ولې ګزاره نه کوو مونږ زمونږ دا علاقه چې کوم دی دا ډېر مهمان نواز علاقه ده او دې کې چې کوم دی ډېر خاطر کېږي او انشاءالله دونه هغه نه وي څونه چې تاسو واورئ دونه نه دي ښه دي نیکبخته سردي کې انسان شی لږ ارزان خرڅوي لږه ګزاره کوئ او دلته چې خلک راځي چې ګراني ځای ته د ګراني ځای نو ځکه خو خلک نه راځي که نه دا کو دونه ګراني نه دی ګراني کو مري طرف ته زیات دی کو هغو تاسو هلته نه حسابوئ صحیح دی ولې چې هغه صاف ځایونه دي نو هغې تاسو هغې کې لکه هغه نه هلئ او دلته دونه نه دی نارمل دی څوک چې راځي هغې ته مونږ ډېر مهمان نواز نظر باندې ګورو او ډېر خاطر کوو د هغو او تاسو مننه ډېره مننه د افغان ټي وي دپاره څه پیغام ورکوئ ډېره مهرباني چې تاسو زموږ دلته رالی او موږ سره تاسو دا خبرې وکړئ اوس تاسو موږ سره کښېنئ چې مې به اوس کوئ تاسو ته اعلی حجر درکړه د دې خبرې ډېره مننه ډېره شکریه سلام علیکم یقینا د چرګ والا ماما سره خبرې اترې کولې خو بلکې ما نه کولې ولایت به یې کولې او ولایت به یې چې کوم دی نو هغه لږ شانتې وڅېړلو چې دغه چرګان چې کوم دی نو په چې کوم دلته سیلانیان راځي په هغوی باندې ګران خرڅولی کېږي مذاق یې کولو ورسره مذاق سره د مذاق یو ګپ شپ راغلي د ملګري هم دلته چرګان خو هغه کچه چرګان ژوندي چرګان دلته چې کوم دی نو پخېږي لګیا دي سیجي دې نه جوړېږي نور څیزونه ته جوړېږي ورور سره ولاړ یم دې سره خبرې اترې کوم چې دې څنګه طریقې سره تیاری او چرګانو سره په کم طریقې سره لوبې کوي السلام علیکم وعلیکم السلام کور مې ښه دی ښه دی دونه مزاجونه ښه دي خیر دی چرګان دې نه دي خوړلي چې اواز دې نه راوځي ولې نه لږې تیزې تیزې خبرې ښه او سجي په ښودل ته مونږ کوم ځای زه بارین یم د بحرین یې او بحرین ته بحرین ولې وایي بارین د بارین ځکه وایي چې دا دو دریا آپس کې ملاو کېږي دې دپاره دې بارین ته بارین بهیږي مطلب هغې نه هغه لفظ بحرین او بحرین د اوبو کدي او دو دریا آپس کې ملاوي دې دپاره بارین ته بارین وایي دوه دریاونه ملاویږي ځکه ورته او بحرین او جی مدین ته مدین وایي مدین پته نشته زه بارین اوسېدونکی یم بارین وایي مدین نه نه خبر نه دا ورور او خور دي نو ځکه ما کېدای شي چا نه خبرې نه څه دې راوړي دا سجي دی جی بلوچي سجي سجي نه ده دا اور دی دا خو اور دی که نه خو لکه دا وایم چې سجي او دا سجي کار کوو او سجي څنګه تیارې او د دې څه نوم دې ورکړی دی سجي خو د هغه ځای مشهور دي د جنوبي پښتونخوا د بلوچستان مشهور ده خو د دې ځای څنګه چل دا مونږ بلوچستان دا کار هلته زده کړی خو کوو مونږ د بارین کې اوسېدونکي یو دا اول کې دا پټونه مټونه ویښته وباسو ګرم اوبو کې بیا دا مالګه ادرک لسن دې له ورکو دې نه پس بیا دا اوبو کې واچو هغې کې بیا لږ شان بیا دلته سیخونو کې ورته اور ته پخو اور نه پس بیا دې کویلې ته راځي دلته مثالې نیمبو ورسره لګي ښه مزیدار کار ټیټ کار کېږي دا چې کوم روز هم ځوړند کړي د دې ګناه روزانه معاف شي یا 2-3 ورځې نه روزانه معاف شي روزانه معاف شي دا باوري خبرې کنفرم خبرې چې یاره دا به د دې ګناه معاف کېږي او کنفرم دی د ورځې څو چرګان هسې خلک خوري ورځې یو آرډر راشي نو دا ټول وځي که لږ آرډر راشي مونږ 2-3 بجو پورې ناستو بیا سي جي په څو ده دلته بهران بارین کې مونږ په 700 خرڅوو 200 او ګرانه نه ده 2 پلیټ چاول هم ورکو دې سره 2 رایتې هم ورکو یو پورا سجي پوره خوراک او ډېره مننه کوم مخکې زه نورو خلکو سره خبرې ترې کوم خو دې له بیا دې ورور الله چې د سیند په غاړه چې کوم دی دلته بره دی لاندې اوبه بهیږي د اوبو شور دی دلته اور دی بهر ګرم خوند هم کوي تاسو به وایئ چې ګرمۍ کې دې ته څنګه خوند ورکوي خو بهرحال دلته لږ موسم ښه دی د هغې د لاسه د اور د دې اور پیتاوی چې کوم دی دا په ښه لګي په انسان باندې لږ داسې ټکور ملاویږي مخکې نورو ملګرو سره هم خبرې ترې کوو ما سره اوسه
یقینا څنګه مې د موسم حال وویلې چې موسم دلته ښه دی او داسې ښه دی چې اکثر له ګرمۍ کې ځینې خلک په مخته چایو باندې خو ځینې خلک چې کوم دی نو ګرمۍ کې چایو نه پرهیز کوي وایي ګرمه کې وباسي خو بهره دلته چې کوم دی نو د چایو ډیمانډ ډېر زیات وي هغه د هغې بنیادي وجه دغه ده چې دلته وړې وړې کوکې وړې وړې چې کوم اټایګانې دي دا دلته چې کوم پیور د کوم کورني پي هغې نه چې کوم دی نو چای تیاروي هغه چای چې کوم دی نو مونږ به ګورو مختلفو طریقو سره مختلفو په کپونو کې ورکړی کېږي خو بهره دلته روایتي چې څنګه غټ کپ د مونږ کور کې چې څنګه غټ کپي په دې باندې زمونږ ګزاره کېږي اکثر لا وړوکې غوندې کپي یو ځای کې هم چای وڅښلې نو چې داسې یو ګوټ هم واغېستو نو هغوی به چای ختم شي په هغه کې چانک کې نو هغه کیسه داسې چې هغه صرف غاښونه ګرمولي خو دی پوره چای دعوه کوي خو دې ماما سره پی هم چې کوم دی نو ګرمېږي پیو سره چای به هم د ماما د لاس چای څکو چې یاره ماما چای دودپتي څنګه جوړوي او دا خلک یې څنګه څکي یو بابا هم ناست دی دا د بابا د ذهن ټکور دی پوره ورځ به مزدوریانې دیاړانې کوي نو هغې نه پس چې کوم دی نو راشي نو د ذهن د ټکور دپاره دغه چې کوم دی نو چای به څکي السلام علیکم وعلیکم السلام بابا څنګه خیر خیریت جان جوړې په خیر بالکل برابر بابا د دې ځای اوسېدونکی او جی نه بنیادي د بل ځای نه بنیادي د دې ځای کله نه هم دا کوکه سټارټ کړې کله نه په دې کوکه کې چې کوم دی تاسو کار کوئ ماشاءالله 3 کاله وشو خیر سره او ښه ماشاءالله ښه کاروبار دی ښه بهترین او چې کاروبار دی انشاءالله ټولو بارن کې دي نمبر مې وړی دی او ښه بهترین د پیور پیو کاروبار دی او ملاوړ پکې څه نشته پی د چېرته نه راځي ماما پی مونږ ته دې سوات نه راځي د میخو پی او ښه برابر غوا پی خو پکې نه ته هم پته نه لري ډیلران راوړي خو غوا پی خو لږ زیړې که نه او د میخې پی سپین خو ټول د سپینې دي که نه او زړوال هم کېدای شي راشي ملاوړ ستا دې هوټل ته ستاسو همزولي راځي که نه لکه څنګه بابا مې صحیح کوي بل لږ مې صحیح کوم وررونه دي ښه مخه ډروران دي ټول راځي دلته ما سره کښېني ناستې پاسې کوي ډرایور سره چای ولې زیات څکي بس ډرایور شریف خو شوقي غله چې شوقي چای چې اوس کې خوب نه ورځي او دغه هم خبره بدن دما شي زموږ سره داسې یو چې هغه هر څه د بدن دما کوي او زه الله دې خوشحاله ساته بابا کېنه موږ سره چې ډېره مننه یو بابا مې صحیح کوم او دې بابا سره چې کوم دی نو لږ شانتې ګپ شپ لګوم توره لږ راته مخې ته راغلم او السلام علیکم وعلیکم سلام بابا څنګه چل خیر جوړې په خیر خیر دی جی صحتونه مزاجونه ښه دي بالکل برابر ستاسو وخت کې به هم چای وي چې پکې به هم ډکې ودرولو داسې ډکې به پکې ودرېدو اوس چای څنګه دي اوس خدای هوټل کې خو مشهور چای ده د بارین کې نمبر 1 چای دلته ملاویږي او ښه بهترین بابا یو تپوس کوم پخوا به مشرانو بلکې اوس هم ډېر مشران دي هغه چای څکي نو ورسره پریچ کې به یې چای څکلي پریچ کې هغه څنګه چلي چېرته هم پریچ کې چای څکلي که نه پریچ کې چای هغه هم د سنت طریقه ده مطلب څه نوم دی په ښي لاس باندې به په پریچ کې به چای څکې چې چای دې واړوله نو هغه به وڅکې نو یخه به هم شي نو فایده دوه فایدې دي هم سنت شو هم مطلب ځګن مني هغه هم ښکاره شي ښکاره شي بالکل جی بابا ځوانۍ کې به دې څه کول څه کار روزګار دې کول بس ځوانۍ کې خو دغه ډرایورۍ ته وتلي نو ډرایور سړی راته ښه ده چې په ګوته راغله ډرایور سره چې زیات اسکي بابا نه تپوس وکړو دا ولې دې کې څه مطلب څه لاجیک دی د ګرمایي سره د دې عمر دی نو او د انجن ګرمي په مونږ لګي جو مونږ بغیر د چیو نه دا ګرمي نه وځي چای خو هم ګرمي دي کنه پسلی حالت نه کنه دا چای خو په تنده ختمي او چای خو ښه شی دی خوب هم نه راولي بابا دا ټرک ډرایور وي ټرک نه والا او تر دې وړو ګاډو پورې مزه په کم ګاډي چلولو کې غټ ګاډي او کوټه ګاډي مطلب سکون خو غټ ګاډي کې دی او دې وړو ګاډي کې خو جو بس دا منډې ترړې دي کنه تکلیف خوشاله سي بابا ور سره مخکې نور خلکو سره خبرې ترې کوم